لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. صدق الله العظيم. دما مؤمنو ورونو او خوندو دي آیت مبارک ادرس دادا چې په قرآن عظیم شان کې په سورة نساء کې چې د آیاتونو د سورتونو په شمار کې څلورم سورت ده، نو په سورة نساء کې 19 آیات مبارک ده. الله جل جلاله د دې آیات مبارک په نزول سره یو ډیر قبیح او ظالمانه عادت د جاهلیت د وخت بدل کو، خو الله جل جلاله دی وکی چې دا د جاهلیت د وخت عادت او خوی په نن مسلمان امت کې نراسی او کوي الله دې لري کی. د جاهلیت په زمانه کې د دې آیات شان نزول داسې ده چې د جاهلیت په دوران کې جاهلیت ورونو د کفر او د شرک وخت وای، د اسلام نازلېدلو مخته د قرآن عظیم شان نازلېدلو مخته الله جل جلاله په هغو موجودو انسانانو کې په هغو مشرکینو کې چې کوم بد عادت و ظالمانه عادت و د هغه رد وکړو، او هغه عادت دا و چې یو څوک به وفات سو نو د متوفا لکه څرنګه به مال تقسیمېدو، جایداد به وارثانو په خپل منځ کې سره ویشو، همدارنګه به د هغه په کور کې سلورانې ښځې زنانه څوک پاته وو او د هغه په عیاله او د هغه په تصرف کې به وو، نو د هغه مال په شان باندې به هغه ښځې هغه لورانې هم دغسې په میراث کې تقسیمولې. او د هغو تقسیم به یې داسې کاوه چې د چا به مثلا کومه زنانه په فصل وفاته پاته سوه، نو هغه پاته وارثان به یو جامه راواخیستله، هغه به یې د هغې په سر باندې یا به هغسې په کومه خیمه کې وه په خیمه باندې واچوله. د دې مطلب به دا و چې د دې ښځې د دې زنانه د دې بچی تصرفات نور ټول د وارثانو دي، یعنی وارث ته دا څوک چې وارث و دا چا چې دا پړومی پرې واچاو د دې اختیارات نور د دغه کس دي، نه اجانب څوک حق کې لري نه دا خپل اختیار لري. نو دا داسې یو عادت و. الله تبارک و تعالی دا حکم را نازل کو. ورونو دا مخته د ما چې کوم کتاب یې ښیي دې ته جلالین شریف وایي، دا د موږ ټول عالمان او ټول طلبه کرام لولي درسیي او وایي.
د جلالین اوله حصہ د جلال الدین سیوطي رحمت الله تعالی علیه چې یو لوی امام او یو لوی هستی په اسلامي امت کې تیر شوی د اول 15 سپارې د جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه تفسیر ده دا د جلال الدین سیوطي د تفسیر په حصہ کې ده نو ورونو زه فکر کوم چې د جلالین نوم به هر چاته اشنای هر څوک به پیژني چې جلالین زموږ په دینی کتابو کې په اسلامي کتابو کې د تفسیر په کتابو کې یو معتمد او مشهور تفسیر ده زه د دې آیات شریف په خپل عاجزانه بندگی په تقاضا باندې تحت اللفظ ترجمه درته کوم او ورسره د دې جلالین هغه تفسیر و الفاظ درته رانقل کوم او زه مسلمانان دې ته متوجه کوم که هغه عالم ده که هغه مرشد ده که هغه عام انسان ده که هغه مالدار ده که هغه خوار ده که غریب ده زه دې ته توجه راغواړم چې زه به د دې جلالین الفاظ تاسې ته ووایم چې جلالین د دې تفسیر داسې کوي او موږ تاسې خپلو ځانو ته متوجه سو چې آیا دا شی خو به په موږ کې نه وي پاته دا عادت خو به په موږ کې نه وي که چېرته وي نو دا خو ډېر ظالمانه عادت و او د ډېرو بدو خلکو رسم و رواج و چې هغو ته بت پرست ویل کېدل هغو ته مشرکین ویل کېدل نو خدای ناخواسته داسې خو به نه وي چې موږ د بت پرستو او د مشرکینو په رسم و په عادت باندې روان یو په خلاف د خپل کتاب او د خپل قرآن او د خپل دین باندې داسې خو به نه یو کوشش وکړو چې موږ خپل ځان ته د دې الفاظو د جلالین توجه خپل ځان ته وکړو چې په دې کې آیا په موږ کې خو به دا نقصان نه وي نو آیات مبارک فرمایي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو لا يحل لكم ندر روا تاسې ته ان ترثوا النساء چې په میراث کې واخلئ زنانه وي زنانه انسانان زنانه د خدای مخلوق دا تاسې لکه له خپلو مورثینو چې مال تقسیموي او په میراث کې اخلئ له خپلو وفات شویو دا زنانه د هغه په کور او په خاندان کې چې پاته سي او نارینه سرپرست بل نه لري او هغه نور وارثان یې هغه دغسې تقسیموي او هغه ناراضه یي په دې تقسیم باندې هغه دا تقسیم د ظلم تقسیم بولي کرهن هغه یې د ظلم تقسیم بولي دا د آیات مبارک ترجمه وه جلال الدین سیوطي رحمه الله فرمایي زه هغه د جلال الدین الفاظ تاسې ته د جلالین شریف الفاظ تاسې ته وایم هغه فرمایي کانو فی الجاهلیة یرثون النساء اقرباءهم و د جاهلیت او د کفر او د شرک په زمانه کې په میراث باندې به یې تقسیمول یې زنانه وي هغه قریبانو د هغه متوفا دا خو به یې ته په میراث تقسیم شوي یوه لور به یې ته ورسېده بل به یې بل ته ورسېده بل به یې بل ته ورسېده اوس دا لورانې چې کله په میراث کې پاته شوې یا دغه ښځې منکوحې دي هغه چې په میراث کې پاته شوې او میراثخورو سره وویشلې خپلې تقسیماتو کې یې واخیستلې نو جلالین شریف وایي چې د هغو کفارو او د هغو مشرکینو عادت دا و چې فإن شاءوا تزوجوها که به یې خوښه سوه نو خپله به له هغو سره نکاح وکړه هغه به حسینه وه که مالداره وه تر نورو نکاحګانو هغه ورته بهتره وه نو بیا یې هغه په خپله په نکاح کوله خو بلا صداقین بې له مهره مهر به څه نه و ولې به نه و ولې خو هغه په زړه کې دا خبره وه چې دا خو د ما میراث ده دا خو د ما خپل حق ده
زه به په دې کې نور مهر دې ته څه ورکوم، هغه به چا ته ورکوم؟ دا خو دې ما خپل په میراث کې حق رسېدلی. او زوجوها یا به هغه بل چاته په میراث کې په نکاح باندې ورکوله، که به چېرته دوی به ترې راضي نه وو، په هغې کې به کوم عیب وو، د دوی به خپل کور کې خوښه نه وه، نو بیا به بل چاته په نکاح ورکوله. خو واخذو صداقها، د هغې صداق و، د هغې مهر به دوی اخیست، لکه یو مال چې خرڅوي او قیمت و پیسې مالک واخلي، د هغې هېڅ برخه نه وکړي. دا دوم صورت و. دریم صورت یې دا و چې او عزلوها حتی تفدیه بما ورثته، یا به یې دا اصاره کړې وه، تنګ کړې به یې وه، په ژوند و زندګي کې به یې تکسیاوي، تکلیفونه پرې باندې راوستل، تر څو چې دا دې ته مجبوره کړي چې که دا د ما له پلاره چې کوم میراث و حق د ما کېږي، د ما توبه ده په هغې باندې، هغه زه نه اخلم، ما ته مخه راخلاصه کړه چې زه ولاړه شم. او تموتو فیرثها، یا داسې دا په دغه حالت کې مړه شي د ده په کور کې، او دې ته چې هغه له پلرګنیو چې څه شی پاته کېدل، بیا په هغه احتمال د دعوې باندې چې امکان لري چې دا ښځه دعوه وکړي، نو یاتي به بیا دا دلته به مړه شوه، او فیرثها، هغه میراث به یې ترې اخیست. نو امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه وایي چې الله دا آیات را نازل کړو، فنهوا عن ذلك، فنهوا عن ذلك، دا لفظ داسې دی چې فنهوا عن ذلك مجهوله صيغه ده، نو دوی منع کړل سول، بند سو، ممنوع سو له دغه قبیح او ظالمانه عمله. ورنو ما مخکې درته ویلي وو، عرض مې کړی وو چې د دې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه دا تفسیري الفاظ او جملات ځان ته موږ متوجه کړو چې آیا د موږ په معاشره کې خو به نن سبا دغه حالت نه وي، دغه ښځې خو بس له یو چا چې پاته سي، د هغه سکنی زوی نسته، سکنی ورور یې نسته، د تره زمن و د اکا زمن یې میراثواره پاته دي، او د هغه لورانې دي، د هغه ښځې پاته سوې په کور کې، مال و جایداد یې پاته سو. آیا په موږ کې خو به دا نه وي چې موږ هم یا هغه لورانې او هغه اولادونه تقسیموو په خپل منځ کې، او بیا یې چې تقسیم کو، هر چا ته چې کومه حصه ورسېدله، هغې سره یا نکاح کوو کم خوښه وه، خو مهر به څه نه وي، یا به بل چا باندې خرڅوو، بل چا ته به په نکاح کوو، خو مهر به یې د موږ یې لکه د یوې غوا یا د یوې اوښ، او یا به هغه په کور کې داسې تنګوو چې په مرګ به یې راضي کړو، چې هغه مرګ ته خوشحاله وي، او اخر یا خپله زهر وخوري، او یا ځان زیندی کړي، او یا په خپل وفات باندې په خپل مرګ باندې مړه شي، تر څو چې د هغې او کومه ترکه ورثه چې د پلار په حصه کې کېږي، د هغه به بل څوک دعوادار پیدا نه شي، دا د ده په کور کې مړه شو، نو خود یې دا مال ټول د ده شو. ورونو، زه چې داسې متوجه کېږم، دغه د جاهلیت او د شرک د دور ظالمانه دود و دستور نن په موږ او د موږ په معاشره کې موجود ده. راځئ الله ته مخه کړو او عزم وکړو چې دغه د کفر عادت، دا د شرک عادت، دا له ځانه وباسو، لکه څرنګه چې الله پاک نارینه آزاد مخلوق او آزاد بندگان خپل پیدا کړي، همدارنګه یې زنانه هم دغسې آزاد مخلوق، آزاد بندگان پیدا کړي. او که موږ دغه کفري عاداتو ته یعنې اصرار کوو په هغو باندې، بیا به په دنیا کې هم د دې په بدله کې په موږ دا عذاب راځي چې یو څوک به د حقوق نسوان په نامو باندې تر دې داسې حقوق غواړي چې هغه نه حق یې نه په اسلام کې روایي او هیڅ نه یې، هغه یو آزاد حیوان د حیوان په طور باندې استفاده تیر کوي، او موږ ته دا شی رامخته کوي چې تاسو خو حقوق غصب کړي دي، تاسو خو د دې حقوق نه دي ورکړي، او واقعا موږ نه یې ورکړي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې دغه حقوقو چې موږ له دغه عاداتو چې له دغه رسوماتو چې موږ تیر سو او د اسلام په دین کې مکمل داخل سو. الله پاک په قرآن عظیم شان کې وایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه،
په اسلام کې په مکمل اسلام کې داخل شئ. داسې نه چې یو څه شیان یې تاسې ته مرغوب وي او تاسې خوښ وي په هغه شي کې ځان مسلمان بولئ، او کوم شیان چې تاسې ته خوښ نه وو او د تاسې مالي نقصان وکړي هغه شیان هغه د کفر لادر کې پاته وي. دا داسې نشي کېدلی. نه په اسلام کې به مکمل داخلي وو. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ په مکمل اسلام کې داخل سو. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين.